ښاغلی مفتي صاحب، خلیل احمد د کندهار ولایت څخه پیغام پر ایښی او پوښتنه یې کړې ده. وایي د روژې پر مهال د ورځې د خپلې کوروالا څخه مچ اخیستل یا مسحه کول یا ورسره غاړه په غاړه کېدل روژې ته تاوان رسوي او که نه رسوي؟ مهرباني ښاغلی مفتي صاحب که ورته جواب ووایست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم خلیل احمد ورور د پوښتنې په جواب کې فقهای کرام فرمایي چې خاوند د ښځې سره په شهوت غاړه په غاړه سي یا په شهوت سره مسه کړي یا مچه ورڅخه واخلي، روژې ته کوم تاوان نه رسیږي. البته که چیرې خاوند خپل په ځان باندې کنټرول ونه لري، د روژې د خرابېدلو امکان وي، یعنی د جماع د کولو امکان وي، نو د لپاره بیا دا کار کول مکروه کار دی. او که چیرې جماع ورسره وسوله، بیا دغه شخص باندې کفاره او د روژې قضا دواړه لازمیږي. حاشیة الطحطاوي صفحه 480 رد المحتار جلد 2 صفحه 123. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.